د هلمند په یوې شمالي ولسوالۍ سنګین کې روغتیايي خدماتو ته د ښه والي خبره په داسې وخت کې خپرېږي چې د تېر جګړو پر مهال دا روغتیايي مرکز په بشپړ ډول ویجاړ شوی و، خو اوس دلته د کډوالو نړیوالې عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ یو اساسي روغتون جوړ شوی چې تر دې وروسته به پکښې روغتیايي خدمات وړاندې کېږي. د سنګین ولسوالۍ د صحي برخې مسؤل مولوي حمدالله مبارک وایي چې دوی په دې ولسوالۍ کې 14 روغتیايي مرکزونه فعال لري او د ورځې په اوسط ډول شاوخوا 1500 ناروغانو ته د تداوۍ په موخه خدمات وړاندې کوي. په سنګین ولسوالۍ کې تقریبا په عموم کې 14 کلینیکونه موږ لرو. خدمات ان شاء الله ډیر ښه روان دي. تقریبا موږ روزانه 4 ساعته 1500 تر 1400 پورې په ټولو کلینیکونو کې موږ تقریبا مراجعین لرو. پخوا دا تعداد کم وو، نو ان شاء الله دغه د دې ښکارندویي کوي چې زموږ مراجعین زیات شوي دي چې خدمات ان شاء الله کیږي. خدمات ان شاء الله لوړ شوي دي تر پخوا. نور موږ کوشش کوو چې خدمتونه لوړ کړو او خدمات وکړو ولست. پر همدې مهال د سنګین ولسوالۍ د مرکزي بشپړ روغتیايي مرکز امیر ډاکټر محمد ابراهیم وایي دوی په دې روغتیايي مرکز کې څو ډوله خدمات وړاندې کوي چې هر ورځ ورته شاوخوا 450 ناروغان مراجعه کوي. په خانه کې مراجعین سدي په اوسط ډول باندې له 400 یا 1500 مراجعین لرو. په هغه کې موږ په خانه کې ډېر خدمات مخته وړو چې په هغه کې موږ 2 قسمه امراض، یو کمیونیکیبل ډیزیز ساري امراض دي، یو غیر ساري امراض دي چې هغه موږ مخته وړو. په کمیونیکیبل ډیزیز کې دلته موږ د ټي بي خدمات کوو. بلخوا بیا د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي محمود الله او مولوي عبدالخیر وایي دوی مخکې په ستونزه کې وه، خو اوس ورته په خپله سیمه کې روغتیايي خدمات برابر شوي دي. موږ ته هر څه رسېږي انشاءالله. تر وخته تر دغه پورې تر اوسه پورې ډاکټر صاحبان زموږ سره خپل کومک کوي، خپل کومک یې کړی کور او د خدای خیر ورکړي. او خود په تکلیف و دغه ځای تر ولایت یا تر بله ځای غټ تکلیف غټ ستړیا ده چې خود د خپل غټ خدمت کوي لپاره د دې ولس لپاره د ولسوالۍ ته غټ خدمت مګر و چې نور خدمت ته وسیله. د هلمند د سیمه ییزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې د مهال د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی شته، خو په خبره دوی لا هڅه کوي چې په دې برخه کې نور هم خدمات ښه او ډېر کړي.